د افغانستان اتلانو لیګ فوټبال سیالۍ د ختیځ او جنوبي زونونو د لوبډلو ترمنځ د جلال آباد په لوبغالي کې پیل شوې. د ختیځ زون فوټبال فدراسیون رئیس احمد الله صافی وایي یاد لوبې د هغو لوبډلو ترمنځ دي چې په خپلو ولایتونو کې لومړي مقامونه ګټلي دي چې په دې لوبو سره به یو بل پړاو ته لاره ومومي. د هغه په وینا دغه لوبې به 10 ورځې دوام کوي او هر یوه لوبډله به 15 لوبې ترسره کوي. د افغانستان د اتلانو لیګ د غوراوۍ سیالۍ دي د دوو زونونو ترمنځ چې د لوی پکتیا او د لوی ننګرهار ولایتونو ترمنځ دغه سیالۍ په لاره اچول شوي دي. دا هغه سیالۍ دي چې په داخلي ولایاتو کې چې کومې لوبډلې په داخلي لیګونو کې قهرمان شوي وي بیا د قهرمانان سره دلته بل پړاو ته د تک په خاطر باندې سیالۍ ترسره کوي تر څو د افغانستان هغه 10 ټاپ 10 لوبډلو ته لاره پیدا کړي. 10 ورځې دوام کوي، هره لوبډله 15 لوبې کوي چې تر څو د امتیاز په ډول وګورو چې کومه لوبډله به قهرماني ترلاسه کوي. د ختیځ زون فوټبال لوبغاړي وایي خوښ دي چې په ننګرهار کې ورته لوبو کولو زمینه برابره شوې او له دې لارې به ملي او نړیوال لوبو ته لاره پیدا کړي. د دوی په خبره د فوټبال په برخه کې په ختیځ زون کې ګڼ لوبغاړي شته دي چې لا پټ پاتې دي چې دغه ډول لوبې ورسره په پرمختګ کې همکاري کولی شي. ډیره زیاته مننه کوو د افغانستان د فوټبال فدراسیون څخه چې دغه لوبه کوربتوب ننګرهار ولایت ته فدراسیون ته وسپاره او دغه لوبې واقعا کولی شي د استعدادونو په رشد کې ډیره مثبت تمامه سي ځکه زیاتره استعدادونه چې دي هغه په لرې پرتو سیمو کې دي هغوی به روښانه سي او واقعا چې فوټبال کولی شي د ځوانانو منځ کې د نشي توکو څخه د مخنیوي لپاره یو ښه سمبول وسي. هیلهمند ځکه یو چې مقصد د دې نه کولی شو چې د زون قهرمانانو ته لاره پیدا کړو او مقصد د هغې څخه کولی شو چې مقصد به د اسیا په هغه وجنګېږو د اسیا په مقام وجنګېږو. د جنوبي زون راغلي لوبغاړي بیا وایي ډېرې کمې اسانتیاوې ورته برابرې شوي دي. دوی معیاري لوبغاړي نه لري او همدارنګه په ګڼو نورو برخو کې هم له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی له مسؤلینو غواړي چې ستونزو ته یې رسېدنه وکړي تر څو وکولی شي د فوټبال له ډګره هېواد ته ویاړونه راوړي. د فوټبال فدراسیون نه غوښتنه دغه ده چې موږ ته میدانونه زیات جوړ کړي، زموږ ته د فوټبال په برخه کې زیات توجه وکړي. ځوانانو دپاره ښه زمینه باید مساعد کړي، یوازې دا سټیډیم نه یوازې شیرزای لوبغاړي نه باید ښه ځایونه لري، باید موږ ته ښه ځایونه باید د زمینه سازي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې هم د فوټبال اتلانو لیګ سیالۍ ترسره شوي دي چې په تیر کې لومړی مقام د ننګرهار لوبډلې په خپل نوم کړی و.